افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر لمر لري. په کال کې نږدې 300 ورځې روښانه اسمان لري. دا معنا لري چې زموږ هیواد د لمریزې برېښنا لپاره یو طبیعي زرغون لابراتوار دی. که د لمریزې انرژي کارونې ته جدي پاملرنه وشي، افغانستان کولی شي نه یوازې له برېښنا کمښت خلاص شي، بلکې کولی شي ګاونډیو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړي. په علمي لحاظ سره د لمریزې برېښنا موثریت د تختو له کیفیت، زاویې او د هوا له شفافیت سره تړاو لري. څېړنې ښیي چې افغانستان د 1600 نه تر 2200 کیلوواټه ساعت یا متر مربع کلنۍ انرژي ظرفیت لري، چې د نړۍ له اوسط څخه لوړ دی. که د هیواد د 1% ځمکه په سولري تختو وپوښل شي، نو ټول افغانستان ته برېښنا رسیږي. دا یو حیرانوونکی واقعیت دی.